هغه مسلمانه ښځه چې په کوډل کې ژوند کوي 5 وخته خپل لمونځ ادا کوي د روژې د میاشتې روژه نیسي او د خپل رب عز وجل عبادت کوي تر هغې ښځې بختوره او خوشحاله ده چې په لویه بنګله کې د نوکرانو او پیردارانو د رباب او شراب په منځ کې اوسیږي یوه مؤمنه او مسلمانه ښځه چې په خیمه او کږدۍ کې په اوربشینه ډوډۍ د کوزې او د منګي په اوبو ژوند کوي او د دې سره قرآن مجید او د خپلو تسبیحاتو ویل ملګري وي تر هغې ښځې خوشحاله او نیکمرغه ده چې په لوړو قصرونو بخملي خونو او ورېښمینو چپرکټونو کې ژوند کوي او دا خپل رب عز وجل نه پیژني خپل خالق او مالک عز وجل نه یادوي او د خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم متابعت نه کوي هو د سعادت او خوشبختی معنا او مقصد هغه نه دی چې د ډیرو خلقو په فکر او خیال کې ورګرځي او د دوی په ګمان خوشبختی په ډالر او دینار په ریال او افغاني په لباسونو او فرشونو په خوړلو او چښلو په باغونو او جایدادونو په موټرانو او بنګلو کې ده یا والله هیڅ کله داسې نه ده بلکې خوشحالي او نیکمرغي د زړه په رضایت د ضمیر فراحت د نفس په آرامي د روح په خوشحالي د خاطر په بیغمي د خویونو په شوالي د اخلاقو په استقامت کې ده چې قناعت او د گزارې کولو پر اندازه رزق هم ورسره وي